السلام علیکم. یو تازه نظم مې لیکلی. د نظم عنوان دی قاتل. د ګناهونو پرهیزګار وختو، هغه قاتل هم توپهګار وختو. صیبه قتلونو څه پیدا ورنه کړه، صیبه ظلمونو څه پیدا ورنه کړه. لاړو تبلیغ کې مونږ ګزاره شولو، د ګناهونو توپهګاره شولو. او څوک یې په لس څوک یې په شل وژلو، پیسو د پاره به یې خپل وژلو. چې د ګناه نه یې توبه وویسته، رب ترېنه سا هم په سجده وویسته. چې د ګناه نه یې توبه وویسته، رب ترېنه سا هم په سجده وویسته. هغه قاتل هم ما او تا قاتل کړو، پیدایشي نه و دنیا قاتل کړو. مونږ به لالچ مونږ به پیسې ورکړې، هغه مجبوره به ګناه پرې وکړه. بس د بازار نه به مرمۍ واغېستې، د چا د سر به یې سودا پرې وکړه. په دې ګناه کې مونږ هم شریک یو، په دې سودا کې مونږ هم شریک یو. یو څو شتمنو به ترې کار اخیستو، دې دولتمنو به ترې کار اخیستو. هغه بېشماره خلک ووژلو، پیسو د پاره خلک ووژلو. هغه منمه چې ګناه کړې ده، خو دا ګناه پرې ما او تا کړې ده. بغض کینه به د خپل زړه وباسو، راځئ چې ټول یو ځای توبه وباسو. نور به ظلمونه او زیاتې نه کوو، د مسلمان ورور به کمی نه کوو. مونږ به پردي غم ته خپل غم ووایو، د سر دشمن ته به صنم ووایو. ګوره چې څنګه به نظام بدلیږي، په رڼا ورځ به تور ماښام بدلیږي. قتل به ختم شي، سکون به راشي، د دې غلط نظام بدلون به راشي. نظیره اوس به توبه کړو، نظیره نور به د زیاتو توبه کړو، نظیره نور به د زیاتو توبه کړو.